خوست کې د سرچ او موسسې له لوري په ځاځي میدان، ندرشاکوټ، صوبریو، یعقوبیو، موساخیلو ولسوالیو په شمول مرکز کې د ماشومانو د زده کړو او ورزش اړوند بېلابېل توکي وویشل شول چې لومړی پرانیسته د مرکز له کڼو اړونده میداني سیمه کې وشوه. ډېر مصیبي سره شتون لري چې په هغه کې خرپوي زده کړې کې ځنه مصروف دي. په د ولسوالیو کې لري اسماعیل ولسوالۍ او سپیره په ولسوالۍ کې ډېر هغه دوی مخته خدمات وړاندې کړي دي. په آینده کې دوی سره دا وعده کړی دی چې د نړۍ ولسوالۍ چې دي ان شاء الله دا ته خپل خدمات مخته کوي. یاد پروګرام د یونیسف په مالی ملاتړ د خوست د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې پلي کیږي چې زیاتره په لرو پرتو سیمو کې داخلي بېځایه شوي په پام کې نسی. په یاد شوي ولسوالیو کې د تدریسي خونو رامنځته کېدو ترڅنګ مسلکي ښوونکي هم په دنده ګمارل شوي دي. نو زمونږ په یو صنف باندې تقریبا 2,80,000 روپۍ خرچه راځي چې په مجموعي کې تقریبا د پاسه 19 لکه افغانۍ خرچه کیږي او دا پروژه موږ سره تقریبا د پاسه 6 میاشتو یا 6 میاشتو تقریبا برابرېږي موږ سره. نو نور ولسوالۍ کې موږ د پلرونو سره چې په هغه کې د ماشومانو ساتنې تربیتونه موږ ته ورکوو چې په هر ولسوالۍ کې موږ د 15 کسیزه شورا جوړه کړې ده چې هغه شورا ته موږ 3 ورځنی ټریننګ هم ته ورکوو. دا کومه مؤسسات چې مرته رغولې دي د مشترا د ماشومانو په برا کې چې کوم کومک وکړل دغه مډره مننه کی کدا چې په دا کې نور اثر کې مشترا نور کومک هم وکي دا کې ماشومان چې مر دی ته ورکړي دي روزي دا مر دا چې بلل کدی بچون. د یاد پروګرام مسؤلین وایي دوی تر کار لاندې ولسوالیو کې په بېلابېلو ټولنیزو برخو کې رامنځته شوي شوراګانو پر مټ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړي دي. په خبره دوی هڅه کوي چې یاد ښوونیز پروګرام تر نورو ولسوالیو هم پراخه کړي.